سلامونه می قبول کړئ ملګرو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صادق شاه صادق. مینوالو تاسو ته به پته وي چې د سوشل میډیا دور دی او بس څوک څه کوي لګیا دي، څوک څه کوي لګیا دي، خو بس نظام دی روان دی. مقصد مې دا دی چې د یوټیوب په پاڼه په وړاندې ځل تاسو سره مخامخ کېږم. یو څو شعرونه یو غزل دوه مې راوړي دي چې تاسو سره شریکوم او امید لرم چې انشاءالله ستاسو به خوښ شي. ښایسته مازدیګری جوړ دی او د جمعې ورځ ده، زموږ چوټي ده. سعودي عرب کې ژوند کوم نن سبا. یو څو شعرونه دي چې زړه ماتوي دا څه کوي ګناه کوي، زړه ماتوي دا څه کوي ګناه کوي، ته ماتوي دا څه کوي ګناه کوي، زړه ماتوي دا څه کوي ګناه کوي، ته ماتوي دا څه کوي ګناه کوي. او بې اسرې یم ته مې دروازه د کور، بې اسرې یم ته مې دروازه د کور، تره ماتوي دا څه کوي ګناه کوي. او زه خو خپل مات زړه راټولوم ته یې، زه خو خپل مات زړه راټولوم ته یې ښه ماتوي دا څه کوي ګناه کوي. او اخري شعر دی چې ټول ژوندي دي سترګو کې پراته دي اوس، ټول ژوندي دي سترګو کې پراته دي اوس، مړه ماتوي دا څه کوي ګناه کوي. او یو غزل دی چې مونږ ته مسلې کوي، د لنډ بهر کلام دی. مونږ ته مسلې کوي خپله پې حملې کوي، او دین کوي دنیا کوي، شر کوي سجدې کوي. او زه درته دعا کوم ته راته خیرې کوي، زه درته دعا کوم ته راته خیرې کوي. او غبرګه سویلي کوم څه ښکلې ټپې کوي. او مینه محبت کوه مړه څه لانجې کوي، مینه محبت کوه مړه څه لانجې کوي. نورو ته خندا کوي موږ ته بس غوسې کوي. او ځان سره زیاتې کوي ټوله ورځ نشې کوي. او موږ ته کندې کني هم موږ سره جرګې کوي، موږ ته کندې کني هم موږ سره لانجې کوي. او ښکل یې د صادق په زړه سمې زلزلې کوي. نو ملګرو دغه غزلو او په وړومبي ځل مې د یوټیوب په پاڼه خپل نری مری کوشش کړی دی. امید لرم چې انشاءالله ستاسو به خوښ شي. او یو څو شعرونه دي چې د دې نه وروسته بیا تاسو نه اجازت غواړو چې چا تحریر کړی یم اوس سم افسانه ښکارمه، چا تحریر کړی یم اوس سم افسانه ښکارمه، یارانو تاسو ته خو هسې دیوانه ښکارمه. او زما د زړه او سترګو دومره وجود پاتې نه شو، زما د زړه او سترګو دومره وجود پاتې نه شو، بس ځان کې ګورم او ځان ته آینه ښکارمه. او وایه په دې تصویر کې څنګه زموږ جوړه ښکارېږي، وایه په دې تصویر کې څنګه زموږ جوړه ښکارېږي، هغه که شمه لګي زه هم پروانه ښکارمه. او ستا د وصال د ونې سوري دمې دومره مست کړم، ستا د وصال د ونې سوري دمې دومره مست کړم، لږ خو راوګوره ته څنګه هنګامه ښکارمه. او زه ستا د تلو نه پس کومه کې پرېوتلی یمه، زه ستا د تلو نه پس کومه کې پرېوتلی یمه، زه ستا د تلو نه پس یو لویه تماشه ښکارمه. نو دغه زما یو څو شعرونه مات ملګرو، نو امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. او تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم، د الله په امان.